بسم الله الرحمن الرحیم. زه اصغر صلاح تاسې ټولو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته د زړه له تله ښه راغلاست وایم په دې هیله چې انشاءالله صحتمند به یاست. رسیدلی یو تقریبا 33 که 34 نمبر صفحې ته. په ننني درس کې موږ لولو د ملخص التراکیب. کله چې موږ جوړښتونه لولو په دې جوړښتونو کې مختلف جوړښتونه وي. البته د جملې ترکیب او جوړښت چې دی نسبت هغه ته چې موږ په دویمه وحده کې ویلی دی، هغه څوک دی، هغه څوک ده، دا څوک دی، ته څوک یې، مؤنث او مذکر ته اشاره. نن راځو دغه ټول جمله بندي څنګه کوو، د دې په جمله کې ځای په ځای کول په کوم اساس دي، په دې باندې بحث کوو. منګ سره په ملخص التراکیب کې مختلف جدولونه دي. جدول ټیبل ته وایي په عربي ژبه کې. راځو الجدول رقم 1 د اين نه بحث کوي. په اين باندې خبره ده. اين المعطف، اين چیرته، المعطف چپن، اين المعطف چپن چیرته دی، اين النظاره چشمه چیرته دی، اين سعید، سعید چیرته دی، اين سعیده یا اين سعیدتو، سعیده چیرته ده. اين په مذکر او مؤنث کې هیڅ فرق نه کوي. که د مؤنث په هکله پوښتنه کوي چې چیرته، نو وایي اين. که د مذکر په هکله پوښتنه کوي نو وایي به چې اين. که د انسان په هکله پوښتنه کوي نو وایي چې اين. که د جماد، بالغ، توشک، کمپیوټر، موبایل په هکله پوښتنه کوي نو وایي به چې اين. نو اين د مذکرو ژوندي او غیر ژوندي ټولو شیانو لپاره چیرته دی. من څوک. اوس د غیر ژوندي شیانو لپاره یا جماد لپاره لکه بالغ، دیوال وغیره، دی لپاره موږ من نشو استعمالولی. من د انسان لپاره استعمالیږي. من څوک. من هذا. لکه نشم کولی چې ستا په لاس کې یو داسې موبایل پروت وي او زه ونه پیژنم، زه درته وایم چې دا څه شی دی، داسې نه وایم چې من هذا. من هذا مطلب دا څوک دی. زایم نه دی، خو بیا به هم اشاره ورته وکړو. د غیر ژوندي شي لپاره وایي ما هذا، میم الف ما. بعضې همداسې وایي که نه، په ټکو یې چې وایي میم الف ما. ما هذا دا څه دی یا دا څه شی دی. من هذا دا څوک دی چې کله د انسان په هکله پوښتنه کوي. من هذا دا څوک دی مذکر. من هذه دا څوک ده مؤنث لپاره اشاره ده دا. من هذا، من هذه د مذکر او مؤنث لپاره. من انت ته څوک یې که مذکر یې که نارینه یې. من انت ته څوک یې که ښځینه یې. من هو هغه څوک دی، البته اشاره ده مذکر ته. من هو هغه څوک دی. من هي هغه څوک ده که مؤنث وي. نو من د ژوندیو لپاره یا د ژوندیو لپاره نه بلکې د انسانانو لپاره. راځو الجدول رقم 3. الجدول رقم 3 کې سعید او سعیدتو. منګه څنګه ویل شو چې یو سړی په کوټه کې دی، یو سړی په خبره په کې ده چې وایو چې په کوټه کې دی، په مسجد کې دی، په تشناب کې دی. سعید فی الغرفة، سعید په کوټه کې دی، فی الغرفة په کوټه کې دی. سعید فی المسجد په مسجد کې دی. سعیدتو فی المصلى، سعیدتو فی الحمام، سعیده په تشناب کې ده. جدول رقم 4 څلورم نمبر جدول دی. هذا دا، هذا دا، هو المعطف. منګه اوس دا هو اشاره ده. کله چې څوک په عربي ژبه کې نوی وي دا اوس ورته اضافي ښکاري. لکه هذا المعطف، دا معطف دی. دا هو دلته هو خو هغه ده، خو دلته د تأکید لپاره دی. لکه منګ وایو چې دا دی چپن دی. په عربي کې دلته دا تأکید دی او اضافي نه دی. هذا هو المعطف. لکه زه وایم یو څوک مانه پوښتنه کوي
دا څوک دی؟ جواب دا دی چې دا خالد دی. او بل جواب یې څه دی؟ خالد دی که نه؟ اوس دې که نه ته څه ضرورت دی په دې کې؟ ضرورت خو نشته که نه؟ دلته د تأکید چې مونږ کوو خالد دی که نه؟ همدا خو خالد دی. یعنی دا هغه جملې دي چې په پښتو کې مونږ تاسو سره پوهیږو اضافي نه ده. همدا خو همدا خو خالد دی، دا خو اوس اضافي دی. خو ته څه ضرورت دی دلته؟ خو موږ یې استعمالو. عین شی دلته په عربي کې هذا هو المعطف، دا چپن دی یا همدا چپن دی. هذا هو المسجد، دا مسجد یا جماعت دی. هذا هو المصلى، دا د منځ ځای دی. هذا والدي، دا زما پلار دی عمار. دلته ما مخکې ویلې چې که ځان لپاره متکلم خبره کوي چې زما پلار، زما نیکه، زما نیا، زما ترور، زما تره، نو آخر کې یا والدي، جدي، جدتي، عمي، عمتي. اما که چیرته د هغه په هکله خبرې کوو، فرض که خالد ته منسوبوم، حامد ته منسوبوم، بیا ها راولو. هذا والده، هذا جده، هذا عمه او هذا. نو هو د هغه لپاره اشاره ده او یا زما لپاره. هذا والدي عمار، دا زما پلار عمار دی. هذا والده عمار، دا د هغه پلار عمار دی. هذا جده عمار، دا د هغه نیکه عمار دی. هذا عمي عمار، دا زما څه وایو تره عمار دی. کله کله معنی الفاظ ورکیږي وبخئ. هذا عمه عمار، دا د هغه تره عمار دی. وبخئ ما باید اول دا ویلی و بیا دا. خو راځو هذا او هذه د مذکر لپاره دی، هذه د مؤنث لپاره. هذه هي النظارة، هذه هي المهندسة، هذه هي الطبيبة. دا چشمی دی مؤنث صيغه ده. هذه هي المهندسة، دا انجینره ده. هذه هي الطبيبة، دا داکتره ده. هذه والدتي آمنة، دا زما مور آمنه ده. هذه والدته آمنة، دا د هغه مور آمنه ده. هذه جدتي آمنة، دا زمانیا آمنه ده، مؤنث صيغه ده. هذه جدته آمنة، دا د هغه نیا آمنه ده. هذه عمتي آمنة، دا زما ترور آمنه ده. هذه عمته آمنة، دا د هغه ترور آمنه ده. که چیرته د هغې ترور وای، د هغې مور وای، بیا به مو څه ویلی؟ والدتو ها وای، د هغه مذکر ته اشاره ده. په هر صورت راځو الجدول رقم 6 هو. ما مخکې ویلی و چې هو اشاره مذکر ته ده. هو طبیب، هغه ډاکټر دی. هو طبیب، هغه ډاکټر دی. هو مدرس، هغه ښوونکی دی، څوک چې درس ورکوي. هو مهندس، هغه انجینر دی. هو طالب، هغه زده کوونکی دی. هي طبيبة، هغه ډاکټره ده. هي مدرسة، هغه ښوونکې ده. هي مهندسة، هغه انجینره ده. هي طالبة، هغه زده کوونکې ده. انتقالیږو 15 نمبر صفحې ته. الوحدة الثانية الأصوات وفهم المسموع. ما مخکې ویلي و چې عربي ژبه هغه ژبه ده البته چې موږ همیشه دې ته اړ کوي چې الفاظ او حروف هغسې تلفظ کو کومه سي چې د هغې د ادا کولو حق دی. مثلا ضاد مې په هغې ورځ مثال درکه. عین بعضې خلک لکه موږ او تاسې پښتو کې وایو عمر راغی، عمر وایو، الف وایو، همزه وایو، عمر راغی. خو دا نه وایي چې عمر راغی. دا عمر چې وایو هر څوک لکه عسل چې څوک وایي دا عسل ورغوندې همغسې ټینګ وي که نه. دا ډېره مشهوره اصطلاح ده. حتی پښتو کې که څوک عین ډېر ټینګ ووایي نو ټولو ته بل رقم ښکاري. خو اما عربي ژبه هغه ژبه ده چې هر حرف باید پکې همغسې تلفظ شي.
نو نن موږ د عین او الف ترمنځ هغه کوم تلفظي فرق چې دی هغه باید راوباسو. تاسې باید پوره همکاري وکړئ. زه چې څه وایم تاسې باید ما پسې تکرار کړئ. استمع واعد، واوره او تکرار کړه. زه لږ صبر کوم، زه چې وایم تاسې ما پسې تکراروئ. عمر، عمار، عليكم، عبد الله، العباس، عمه، سعد. التدريب الثاني استمع وأعد. ألف أو عين تلفظ فرق دی. زي الولم تاسې راپسې تکراروئ. أليم، عليم، أتت، عتت، أرضها، عرضها، أسير، عسير، أتوا، عتوا، ألم، علم، يأمر، يعمر، وأد، وعد، يؤوده، يعوده، سأل، سعل، تألمون، تعلمون، سؤال، سعال. البته سعال ټوخي ته وایي. ګورئ دغه کوم الفاظ چې موږ دا ټول معنا هم نه لري، صرف د تلفظ لپاره راوړل شوي دي چې عین او الف ترمنځ فرق وشي. جاء، جاع، أجزأ، أجزع، أجزاء، أجزاع، إرجاء، إرجاع، جزأ، جزع، يقرأ، يقرع. رازو التدريب الثالث استمع وأعد. زي وايم تاسي تكرار كي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. د الله تعالی د عجیبه بیان ته وګورئ. د عسر سختۍ ته وایي، یسر اسانۍ ته وایي. همیشه چې انسان باندې مشکلات راځي، ستونزې راځي، هغې سره الله تعالی څه داسې نه دي ویلي ان بعد العسر یسرا. که الله تعالی فرمایلي وای ان بعد العسر یسرا، یعنې د مشکلاتو نه ستونزو نه وروسته کیدای شي ډېر وخت وروسته خوشحالي او اساني راغلی وای. ځکه الله تعالی د هر مشکل د هرې ستونزې سره په څنګ کې په خوا کې د هغې مشکل حل ایښی دی. نو انسان ته پکار دی چې ویې لټوي او نه باید ځان په خفګان کې واچوي، ځکه د شیطان تر ټولو لویه لاسته راوړنه دا ده چې الله تعالی بندګان خفه وساتي. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا.
عما يتساءلون عن النبأ العظيم. همداشان دغه نور آیتونه هم تاسې تلاوت کړئ، دا هم تلاوت کړئ که امکان لري او ښایسته د کوم د ښه بسم ښایسته قاري د کوم ښه قاري چې تجوید یې هم وي، اواز یې هم ښه وي، خصوصا مشهور قاریان شته دی، دا آیتونه چالان کوئ، پلی کوئ د هغوی په اواز، بیا ورپسې په خپل اواز پلی کوئ، وګورئ چې د عین او الف هغه کوم تلفظ تاسې تر کومه حده رسېدلی دی. نو په هره وحده کې موږ دوه حرفه په لومړۍ کې اوس رانه هېر دی، په لومړۍ وحده کې موږ کوم حرفونه تلفظ تکرار کوو، په دې وحده کې په دې برخه کې موږ عین او الف تلفظ کړل. کله چې تاسې قرآن کریم تجوید یا هم د عربي ژبې تلفظ کوئ نو طا ضا عین الف په دې خولې خوځولو را خوځولو به شرمېږئ نه، په عربي ژبه کې یا چې غواړې تلفظ ښه وکړي دې کې به دا خوځېږي. همداشان د قرآن کریم په تجوید سره لوستل چې دي ستاسې په ژبه کې فصاحت پیدا کوي، نو تاسې ته به ډېر ګټور واوسېږي. ډېر تلاوت هغه هم په دې کوشش سره چې په تجوید سره یې وکړئ. او تجوید سنت نه دی، مستحب نه دی، فرض دی. الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي ورتل القرآن ترتیلا. نو ځکه تاسې باید قرآن کریم، بعض علما د دې آیت معنا داسې کوي ای وجود القرآن تجویدا، نو تاسې تلفظ ادا د حرفونو د ادا کولو حق پیدا ده چې کوم چې پیغمبر علیه السلام نازل شوی دی. نو د نن لپاره 15 صفحې ته رسیدلي یو، فکر کوم چې هم دومره درس به د نن لپاره بس وي. نكتفي بهذا القدر من الدرس ليومنا هذا، وأتمنى لكم النجاح، ونلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل، وإلى اللقاء القادم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.